د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول اومه برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول 8مې برخې ته هرکلی کوو. په تېره برخه کې مو واورېده چې زرغون وړانګې ته لیک لیکي او د ګلمکۍ په نامه یې وړانګې ته سپاري. وړانګه لیک تر پایه لولي. خو دا چې تر دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. پرېکړه لیک. زرغون په څوکۍ کې شاته تکیه کړې وه. سر یې په دیوال لګولی و او سترګې یې پټې نیولې وې. د خپل لیک د ځواب په سوچ کې غرق وه. د سلام په اورېدو سره یې سترګې رڼې کړې او د وړانګې په لیدو سره لکه نوی عسکر ژر په څوکۍ کې راسم شو او نیغ ودرېد. وړانګې ته یې ښه راغلاست او د تیر شوي اختر مبارکي وویله. په چپ لاس یې په څوکۍ کې د کېناستو اشاره ورته وکړه. وړانګې ورته وویل: وبخه، لکه چې پریشانۍ وړی وې او که څه فکر دې کاوه؟ زرغون مسک شو. ویل یې: هو والا، کله ناکله سړي ته پخواني وختونه ور یاد شي او د هغو په فکر کې دومره ډوب شي چې که بل څوک ورباندې غږ ونه کړي نو مشکله ده چې سړی د ژر ځان ته اخلاص کړي. نو کور دې ودان؟ که نه نو زه خو دومره ژور په سوچونو کې تللی وم چې هېڅ ستا په راتلو هم پوه نه شوم. د سلام غږ مې د چې واورېد نو ایله راپسد شوم. وروسته وړانګې خپل لاسي بکس پرانیست. یوه ټوټه کاغذ یې ځینې راوویست. د هغه په لیدو سره د زرغون زړه په ټوپونو شو. خیر یې لرل او ویل یې چې د اقرار پاڼه به وي او که د انکار. وړانګې لیک په 2 ګوتو زرغون ته ونیو او ویل یې: دا لیک تاسو ته ده. اغا مې راکړ او ټینګار یې کاوه چې خامخا به یې ورسپارې. نو زه هم ځکه اول ستا خونې ته راغلم. ما ویل چې بیا مې له یاده ونه وځي. زرغون لیک واخیست. تعجب یې وکړ چې اغا او ما ته لیک د څه دپاره؟ خامخا یې لکه چې زما لیک له وړانګې سره لیدلی. خدایه، پرده مې وکړې، هسې نه چې مړي و ژوندي ټول وشرموم. هغه خو یې لا ما لیدلی نه دی، نو څنګه یې لیک راستولی؟ ځان ته یې په قهر وویل: زرغونه، د چرګ له مالګې څټلو سره څه؟ ته او مینه، څوک چې له خپلې بړستنې سره پښې نه غځوي نو په هغه همدا کانه کیږي. په همدې سوچونو کې یې پر رېږدېدلو ګوتو خط پرانیست. وار له واره یې په دې جمله سترګې ولګېدې: زرغونه زویه، نالیدلې سلامونه مې ومنه. دې جملې سخت خوند ورکړ، ځکه کومه ویره یې چې په زړه ننوتلې وه او ده یې اټکله کړې وه هغسې نه وه. له ډېرې خوښۍ یې شونډې سره ویړې شوې. بیا یې همدا جمله ولوستله. دا ځل د زویه کلمې خوند ورکړ، ځکه د مور و پلار له مړینې وروسته یې دا لومړی ځل و چې د ځان لپاره یې د زوی کلمه ولوستله. تر اوسه چا په ښه نوم هم نه و یاد کړی. چا به سپېرې کټی باله، چا به پادوان ورته ویلی او ځینو هم روزي ورک. زرغون لیک تر پایه ولوست. وروستۍ جملې تر لومړۍ هغې هم ډېر خوند ورکړ. یوه ورځ خامخا له وړانګې سره کور ته راشه. دا جمله یې بیا ولوستله. وړانګې ته یې سترګې واړولې. مننه، له تاسو مننه او ستاسو له مهربان پلار مننه. وړانګې ویل: هیله کوم. بیا یې پسې زیاته کړه: د شپې تر ډېره د تا په اړه له هغه سره وغږېدم. دا یې وویل او بیا یې لاندنۍ شونډه په پاسنیو غاښونو داسې وسکونډله لکه ښه چې پرې پښیمانه شوې وي. زرغون ویل: ښه، دا ځکه مې د شپې سلګۍ یا اټکۍ کېدې. سړې اوبه مې وڅښلې، ژوره ساه مې واخیستله. په آزاده هوا کې مې ټوپونه ووهل چې څه ټوټکې مې زده وې هغه مې ټولې وکړې، خو هېڅ نه قرارېدلې. یو وخت خوب وړی وم او چې را بیداره شوم نو بیا مې هټکۍ ورکې شوې وې. وړانګې وخندل: کېدای شي هغه وخت به موږ ویده شوي وو. زرغون ویل: اوهو،
زما هم اوس باور راغی که زه خبره وای چې ته دومره په عذابېږې نو بیا به مې نه یادولې. نه، داسې په عذابېدل خو دې تل وي. دوی لا په همدې ما ویل او تاویل کې و چې صفي الله په خونه ورننوت. دواړه یې درناوي ته پورته شول. له سلام وروسته یې ورته ویل همدا څو شېبې وړاندې له مرکزي دفتره مخابره راغلې وه او ویلې چې د کیمپ لپاره 6 ښوونځي منظور شوي دي. دا یې هم وویل چې په هر 1000 کورنیو یو ښوونځی دی، نو د کیمپ په بېلابېلو برخو کې ورته ځایونه وټاکئ څو ټول ماشومان په اسانه ښوونځي ته لاړ شي. نو له خپلو ملګرو او د کیمپ له استازو سره په دې اړه خبرې وکړئ او کوښښ وکړئ چې له دوی سره په ګډه ورته ځایونه غوره کړئ. هغه وروسته بیا د هلکانو نومونه او لیستونه ولیکئ. دا یې وویل او نور له خونې ووت. وړانګې زرغون ته مخ ور واړوه او په خوښۍ یې ویل شکر خدایه چې زرولي ته دې کمه رانه وستلم. زما ژمنه خو دا دی پوره شوه. نو اوس به زرولي هم معلوم شي چې په خپله خبره درېږي او که شاته کېږي. زرغون ورته ویل زرولي پښتون دی او پښتانه کړي ژمنې نه ماتوي. په همدې خبرو کې د دفتر د مخې میداني ته ووتل. خپل ټول ملګري یې راټول کړل. د ښوونځي خبره یې ورسره شریکه کړه. په دې پریکړه وشوه چې هر کس لرغږی یا لاسپیکر له ځانه سره واخلي او د کیمپ استازي 10 بجو ته راوبولي چې له هغوی سره خبرې وکړي. له دې سره هره جوړه په کمپ کې خپره شوه. شیبه وروسته ټول کمپ د لاوډ سپیکر نارو په سر واخیست. همدا یوه خبره تکرارېدله. د کیمپ استازي دې د دفتر د مخې میداني ته ځان ورسوي. 10 بجې له دوی سره مهمه غونډه کیدونکې ده. 10 بجې ټول میداني ته راورسېدل او د هوارو شوو ترپالونو د پاسه کېناستل. زرغون ټولو ته ښه راغلاست ووایه. بیا یې ټولو ته مخ واړاوه د دې لپاره چې غونډه مو بختوره او ګټوره شي نو د قرآن کریم په تلاوت به یې پرانیزو. د زرغون په دې خبرې ټول خوښ شوه او ویلې ښه به شي. بیا یو تن زرغون ته ویل انجینر صاحب لاسپیکر ملا صاحب ته راوړه. زرغون ورغی او په خپلو لاسونو یې لاسپیکر د هغه خولې ته ونیو. د ملا صاحب له تلاوت څخه دعا اوږده وه. لومړی یې عربي دعاګانې وکړې او وروسته یې پښتو دعا پیل کړه. خدایه موږ ستا ګناهګار بندګان یو، ته په موږ رحم وکړې. زموږ مهاجرتونه په خپل دربار کې قبول کړې. د خپل وطن ثواب مو وکړې. اسلام ته بری ورکړې. دښمنان مو تباه کړې. د تورسرو پت مو وساتې او هغه څه راپېښ کړې چې زموږ او ټول عالم اسلام پکې خیر وي. د ملا صاحب له هرې جملې سره به ټولو په ګاډه امین ویل. وروسته زرغون خپل ځای ته لاړ. د ناستو استازو له منځ څخه یې وورغږ کړ ښه انجینر صاحب تلاوت خو هم وشو، اوس دا وایه چې څه شي ته دې راغوښتي یو؟ زرغون ویل لکه ملا صاحب چې په دعاګانو کې وویل چې خدای هغه څه راپېښ کړي چې زموږ ټولو پکې خیر وي. نو نننۍ غونډه مو هم د همداسې یو کار په اړه ده چې زموږ او تاسو د وطن او ټول ولس خیر پکې ده. له دې سره لکه د ښوونځي د ترانې د ماشومانو د ډلې په څېر څو کسانو په یو غږ وویل دا خو نو ډېر د خیر کار دی، خو ولې یې نه ښکاروئ؟ زرغون ویل ډېر ژر به یې ښکاره کړم، خو راځئ د دې لپاره چې د مجلس نظم مو ساتلی وي نو یو تن د مشر او کنټرولونکي په توګه وټاکو. که هر چا خبرې کولې نو یوازې لاس به پورته کوي او د غونډې مشر به ورته په وار سره د خبرو وخت ورکوي. ناستو کسانو وویل له دې بله ښه خبره چیرې؟ زرغون ورته ویل ښه نو اوس دا کس تاسو په خپله خوښه وټاکئ. یو تن لاس پورته کړ. زرغون ورته ویل څه وایې؟ هغه ویل زما خو په همدا ملا صاحب امنا ده، ځکه امام مو هم دی او د خدای او رسول په لاره هم پوهیږي او خبرې هم پر ځای دي. زرغون نورو ته مخ واړاوه
او وی ویل تاسو څه وایئ؟ ټولو وویل دا ډیره ښه خبره ده، موږ ټولې ورسره منو. بیا زرغون ملا صاحب د سټیج غاړې ته ور وغوښت. د سټیج یوې غاړې ته په خپله او بلې غاړې ته ملا صاحب ودرېدل. زرغون ویل ښه ورونو، ستاسو لپاره 6 ښوونځي منظور شوي چې په هرو 1000 کورنیو یو ښوونځی دی. نو موږ ویل چې دغه ښوونځیو ته ستاسو په خوښه ځای غوره کړو. د ناستو کسانو له منځ څخه یو تن لاس پورته کړ. زرغون ملا صاحب ته ویل هغه څه ویل غواړي، وخت ورکوئ؟ ملا صاحب ورته وویل ووایه څه وایې؟ دا ښوونځي د هلکانو دی که د نجونو؟ زرغون وویل ملا صاحب که ستاسو اجازه وي نو زه به یې ځواب ورکړم. ورې کړه. زرغون ویل دا ډیره ښه پوښتنه ده، 3 د نجونو دي او 3 د هلکانو. له دې سره د غونډې د ګډونوالو ترمنځ پسپسک شروع شو. ملا صاحب پرې غږ کړ ورونو د نظم خیال وساتئ، هر څوک چې څه خبره لرئ نو په زوره دې ووایي چې ټولې واوري. له دې سره د غونډې فضا آرامه شوه. یو تن لاس پورته کړ او وی ویل دا د هلکانو ښوونځي ښه دي خو نجونو ته به یې اړتیا نه وي. ملا صاحب تاسې څه وایئ؟ له دې سره خلک 2 پړکه شول. ځینو یې ویل د نجونو ښوونځي نه دي په کار، او ځینو ویل نه دا هم اړین دي. په همدې کې غونډه ناندریزه شوه. ملا صاحب څو ځله غږ کړ ګورئ ورونو، په خپله واده ودرېږئ او د غونډې نظم وساتئ. خو د ملا صاحب غږ د خلکو په شور کې ورک و. کله چې ملا صاحب په قهر شونو په زوره زوره یې سټیج وډباوه. زرغون په لاډ سپیکر کې وویل راځئ غوږ شو چې ملا صاحب څه وایي. ملا صاحب وویل غال مغال ته اړتیا نشته، دا د خبرو او مشورې کار دی. هر سړی دی په خپل وار وغږیږي. که مکتب غواړي هم ودې وایي او که نه یې غواړي نو هم دې ووایي چې ولې یې نه غواړي. بې دلیله خبره به نه کوي. بیا ملا صاحب یوه ته ګوته ونیوله. ته ووایه چې ولې د نجونو مکتب نه غواړې؟ هغه ویل دا خو ټولو ته معلومه ده چې ښځه یا د کور ده او یا د ګور. له دې مواره څه معلومه ده چې څوک سبق ورته وایي، د څه شي سبق ورته وایي. یو بل چې لاس یې پورته کاوه وویل دا ډېر ښه وایي، ګورئ موږ پښتانه یو او داسې نه ده چې په خپل کور او کلي کې مو پښتو کوله او دلته چې راغلو هغه هیره کړو. په کار دی هغه څه وکړو چې پلار او نیکه مو کړي وي. نو که د ښځو مکتب ښه شی وای خو زما مور به هم ویلی و. لا یې خبرې نه وې تمامې کړې چې ملا صاحب ورته ویل بس کړه ستا په مطلب ورسېدو. دریم کس چې د خبرو وار واخیست نو هغه هم ویل ګورئ ورونو، ښځه ناموس ده او د ناموس ساتل لکه د 5 وخته لمانځه فرض دي. نو که زما منئ د هلکانو مکتب سم دی خو دا د نجونو نه یې تیر شئ. ملا صاحب ویل ښه ورونو، دا د هغه ورونو نظر و چې د نجونو مکتب نه غواړي. اوس به نو دې نورو ته وار ورکړو چې دوی د نجونو د مکتب غوښتونکي دي. یوه سپین ږیري چې د خبرو وار واخیست نو په ډېره حوصله یې وویل د هغه لومړني ورور د خبرو په اړه به ووایم چې ویل یې ښځه یا د کور ده یا د ګور. دا خبره بیخي سمه ده، خو یوازې ښځه نه، موږ ټول یا د کور یو او یا هم د ګور. په دې چې په کور کې بودوباش کوو، هر سړی خپل کور لري او خپله زندگی. که داسې نه وي تاسو یې راوښایئ. بیا یې ورپسې زیاته کړه او کله چې له کوره خبره خلاصه شي یعنې مړ شي نو بیا د ګور شي. د ګور دا معنا چې خپل خپلوان خاورې پرې واړوي او په ګور یې ومنډي. په دې چې شکر دی موږ او تاسې ټول مسلمانان یو، هندوان نه یو چې ومو سوځوي او یې اوبو کې خوشي کړو. نو دا د دې معنا نه لري چې ښځه د ګور ده.
او د ګور چې شوه نو بیا د نه مکتب ته ځي نه د ښې او بدې ته ځي نه د ډاکټر ته ځي، ځکه بې له هغې د ګور ده. نو پرېږدئ چې مړه شي او په ګور کې یې ښخه کړئ. دا خبره بیخي غلطه ده، او که زه غلط وایم نو ملا صاحب شته، هغه دې ووایي. پاتې شوه دا خبره چې هغوی ته به څوک سبق وایي او څه شی به ورته وایي. دا دې سمه ده چې په دې باید ځانونه سره پوه کړو. که خدای مکړه داسې څه یې ورته ویلي چې د خدای او رسول له لارې چپ و یا زموږ او تاسو په خیر نه و، نو بیا خو د زور کار نه دی. بیا مغه ستاسو خبره ده چې نه یې پرې وایو. اوهو، ناخلفه کسان هم نه پرېږدو چې زموږ تورسرو ته سبق ووایي، ځکه د اسلام او ناموس په خاطر مو خپل وطن پرېښی او دغه دښتې مو قبولې کړي. خبرې رانه اوږدې شوې، نو هدف مې دا دی چې د نجونو ښوونځی غواړو، خو په شرطونو یې غواړو. او شرطونه یې دا دي چې داسې څه ور زده کړئ چې د خدای او رسول له لارې سره برابر وي، په درد یې ولګېږي. ملا صاحب وویل خیر یوسې، دغسې که هر سړی په سړه سینه دلیل او منطق خبره وکړي نو نه غال مغال ته ضرورت شته او نه خوابدي پکې پیښیږي. د ملا صاحب له اشارې سره یو بل وویل مخکې ورور د پښتو خبره وکړه. زه وایم پښتو یوازې دا نه ده چې تورسرې په دیوالو کې بندې کړه، د هر څه واک ترې واخله او چې څه دې خوښه وه هغه پرې کوه. نه، دا نه اسلام مني او نه پښتو. په دې چې ښځه هم د خدای مخلوق ده، زما او ستا په څیر د ژوند او زده کړې حق لري، او جنت هم یوازې د پلار نه بلکې د مور او پلار تر قدمونو لاندې ښودلی. نو په کار دی چې د ښځې او نارینه فرق ونه کړو، او که څوک یې کوي نو دا معنی چې هغه د خدای او رسول له وینا سرغړونه کوي. بیا یې غاړې تازه کړې او زیاته یې کړه. پیغمبر علیه السلام فرمایي له دې سره لږ ساه نیولی شو او بیا یې وویل د دې لپاره چې عربي رانه تیره بیره نشي نو معنا به یې درته ووایم. تعلیم په نر او ښځه ټولو فرض ده. نو موږ د خدای د رسول له دې خبرې څنګه واوړو؟ نو زه د نجونو د مکتب طرفدار یم. او هو، که د چا خوښه نه وي نو خپله خور او لور دې نه ورته رالیږي. د هر چا خپل مسؤلیت دی. ملا صاحب وویل یو بل ته به هم د خبرو وار ورکړو او بیا به نو خبره سره را یو ځای کړو. له دې سره یو تن ځوانکي لاس پورته کړ، ویلې مشرانو ډېرې ښې خبرې وکړې، یو شي ته زه اشاره کوم. ګورئ موږ او تاسې ټول خویندې او میندې لرو، او د هر چا خور او لور چې مریضه شي نو کوښښ کوي چې ښځې ډاکټرې ته یې ورولي. په دې چې نارینه ته یې زړه نه غواړي، نو چې له یوې خوا نارینه ډاکټر ته خپله خور او لور نه ورولو او له بلې خوا د نجونو مکتب نه غواړو، څه فکر کوئ چې دا ښځینه ډاکټرانې معلمانې او نورې به له کومه شي؟ له اسمانه خو نه راښکته کیږي. نو د نجونو مکتب غواړو او ښه یې غواړو. له دې سره ملا صاحب وویل ښه، هغه چا چې مکتب یې غوښته هغو خپل دلایل وویلې، او چا چې نه غوښته هغو هم وویلې. نو اوس که زما منئ راځئ د ټولو په مشوره د حل یوه لاره ورته وګورو، ځکه مشوره او اجماع زموږ او ستاسو په دین کې شته او حق ده. ټولو وویل سمه ده. بیا یې زرغون ته مخ ور واړاوه او ویې ویل انجینر صاحب د تا څنګه خوښه ده؟ زرغون: ملا صاحب ډېره ګل خبره دې وکړه. اوس به نو داسې وکړو چې یو ځل به تاسو په دې خپله مبارکه خوله ووایئ چې څوک د نجونو ښوونځی غواړي نو لاس دې پورته کړي. هغوی به وشمیرو او بیا به هغه چاته تاسو ووایئ چې ښوونځی نه غواړي نو بیا به هغه لاسونه پورته کړي. اوهو، خو هر تن به یو ځل لاس پورته کوي، هسې نشي چې دواړه ځله لاس پورته کړي. ملا صاحب: دین دې جار شم، را جوړه دې کړه. بیا یې خلکو ته مخ واړاوه. تاسو خو د انجینر صاحب په خبره پوه شوئ؟ ټول ویل اوهو، نو خوښه مو ده چې همدغسې د ټولو رایه واخلو؟ ټولو وویل اوهو.
ښه، نو اول د هغه څوک لاسونه پورته کړي چې د نجونو مکتب غواړي. له دې سره ګڼ لاسونه پورته شول. ملا صاحب په شمیرلو پیل وکړ. 1 2 3 اوان تر 19 پورې کسانو وشمیرل او په آخر کې وویل زه یې 20. ځکه زه هم د دې غونډې غړی یم او د نجونو د مکتب طرفدار یم. ځکه که خدای وکړي او زموږ تورسرې له دین او مذهب څخه ښې خبرې شي، خپل منځونه پکې زده کړي او دا سلسله پسې همداسې خپلو کورنیو ته وغځوي چې زموږ او تاسو ډېر خلک پټې سترګې دي، خپل لمونځ او اودس هم سم نه دی زده، نو که د دوی لوڼې په مکتب کې دا ټول زده کړي او بیا یې خپلو میندو او پلرونو ته وروښیي، دا خو ډېر د خیر کار دی. ملا صاحب له خپلو خبرو وروسته وویل وبښئ، په دې منځ کې زما خبرې اوږدې شوې. اوس به نو هغه ورونه چې د نجونو په مکتب خوښ نه دي لاس پورته کړي. له دې سره ملا صاحب ناستو کسانو ته مخ ور واړوه، خو د ټولو لاسونه ښکته وه. بیا یې خپله خبره تکرار کړه چې بیا هم چا لاس پورته نه کړ، نو بیا یې وویل ماشاءالله، داسې ښکاري چې ټول ورونه موافق شو. خدای او رسول هم په یووالي خوښ دی، ځکه زموږ او تاسو ټول خیر په یووالي کې دی. له دې سره ملا صاحب د پای دعا ولوسته. له دعا وروسته یې وویل که اجازه وي نو زه به یوه خبره وکړم. ټول ورته غوږ شو. هغه وویل دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې ټول ورونه یوه خوله شوه او دغه مکتب د خدای له موږ او تاسو پورې بختور کړي. خو زه وایم راځئ د دغه مکتب په خیر یو تړه وکړو، او تړه به دا وي چې هیڅوک هم حق نه لري چې د نجونو د مکتب لور ته سر ورښکاره کړي، ځکه خدای مه کړه چې سبا لویه ستوماني ترې جوړه شي. یې وویل ډېر ګل خبره دې وکړه، نو راځئ بې له هغې ټول حاضر یو. د بښنې په غوښتلو سره زرغون د ده خبرې پرې کړې او ویل یې وبښئ، که ستاسو اجازه وي دا ټکی چې په دې اړه یې تاسو وایي هغه به زه ولیکم، په دې چې سبا څوک له خپلې خبرې ونه ګرځي. له دې سره یې منډه کړه، د خپلې خونې ور یې پرانیست. وړانګه چې د ده پر څوکۍ ناسته وه له ځایه پورته شوه. ده ورته ویل مهرباني وکړئ، تاسو کښېنئ، زه له کتابچې پسې راغلی یم، وروسته راځم. زرغون بیرته په خپل ځای ودرېد. کتابچه یې پرانیسته. یوه ورته ویل اول دا نوشته کړه چې معلمانې به ښځې وي. بل ویل نارینه به د ښوونځي خواته نه ځي. لنډه دا چې لس ماده یې پرېکړلیک او یا د سپین ږیرو په وینا تړه تیاره شوه. په پای کې زرغون وویل که تاسو ته تکلیف نه وي نو یو ځل به یې ژر ژر تاسو ته ولولم. ټولو وویل ویل وله